څو ورځې مخکې دلته خارجان راغلي وو زموږ سره څه مرکه کوله نو دغه خبره کوله حقوق زنان دي د ښځو حقوق دي د بشر حقوق دي ما ورته وویل ما تاسې ړانده واست که کاڼه واست دا 20 کاله پر موږ باندې کوم شکنجه وه چې موږ ته په بندیخانو کې رانه کړله کومه شکنجه وه چې موږ ته په باګرام کې رانه کړله کومه بده شکنجه وه چې موږ ته په ګوانتانامو کې رانه کړله یا کوم بد پیل و بد عمل و چې زموږ د دې ولس سره ونه کول شو په هغه وخت کې تاسې کاڼه واست که ړانده واست د امریکانو ته مو ویلي وای چې تاسې به د بشر د حقوقو یا د ښځو د حقوقو استعمالات نه کوئ ما د ښځو په مخ کې خاوندان په شهادت رسول د ښځو په مخ کې د دوی بچیان په شهادت رسول ودونه یې بمبارول مدارسو کې د افغانانو کوچني بچیان په شهادت رسول هلته د بشر حقوق نه وه هلته د ښځو حقوق نه وه نن د ښځو حقوق پیدا شول ستاسې را روان یاست د ښځو حقوق دي دوی خو لا جوابه شول نو ما ته موږ قضاوت لپاره نه یو راغلي موږ راسې یو ستاسې څخه دغه سوال کوو موږ ستاسې سره کومک کوو دا دی ستاسې غم را سره دی یعنې جواب یې نه ورسره بلکې دا اعلان راته ووایي دا ستا خبرې واقعیت لري دا حقیقت دی دغسې در سره شوي